ملګرو کچره تاسو باندې چا تعویز کړی وي یا په تاسو باندې چا جادو کړی وي او د دې پوجې تاسو مختلف قسمه پریشانو کې مبتلا کړی یې د دې پوجې تاسو رشتہ بند شوی دا یا د دې پوجې تاسو کاروبار بند شوی دی یا نوکری بند شوی دا یا د دې پوجې تاسو پکور کې ډیر زیات پریشانې راغلي دي تاسو پکور کې بیماری دي یا پریشانی دا یا جنگ جګړې دي مینا محبت مکمل ختم دی غرض د دې جادو او تعویز پوجې تاسو پکور کې مختلف قسمه پریشانې راغلي دي مختلف قسمه پریشانو کې تاسو مبتلا شوی یې او تاسو غواړئ چې د ټولې پټولې پریشانې د مکمل ختم شي د دې د نام نشان هم پاتې نشي د جادو او تعویز اثر د مکمل ختم شي نو زموږ عزتمندو دا ویډیو ضرور وګورئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته دوه آسان عملونه درخېما که چېرې تاسو په دغه دواړو عملونو کې هر یو عمل وکړئ صرف یو عمل هم پکې وکړئ که نه نو ان شاء الله تاسو دا پریشانې به ختم شي د جادو او د تعویز اثر به مکمل ختم شي د دې به ان شاء الله نام نشان هم پاتې نشي ټیک شو نو عمل ته تاسو توجه وکړئ او دا زده کوي او دا بیا وکړئ که چېرې تاسو باندې تعویز یا جادو شوي ټیک شو نو زموږ عزتمندو دوه عملونه دي اولنی عمل ته تاسو غوږ کېږدئ اولنی عمل دا دی زموږ عزتمندو چې تاسو به داسې وکړئ د بیرې شنې پاڼې به راپیدا کوئ صرف 15 او 2 پاڼې به د بیرې تاسو را پیدا کړئ صحیح شوه بیرې ته څوک کرکنه وایي څوک ورته بیره وایي موږ ورته خپله بیره وایي چې تاسو ورته هر څه وایي نو د بیرې شنې پاڼې به را پیدا کوئ دا به وټکوئ میده به کوئ صحیح شوه بیا به تاسو اوبه راواخلئ خو ډېرې اوبه به راخلئ لږې به نه اخلئ دونه اوبه به راواخلئ چې تاسو لامبئ په هغې او څکئ ترې نو دغه اوبه چې راواخلئ تاسو که نه ډېرې اوبه یو بالټي چې وي پای کې به دا شنې پاڼې چې کومې تاسو ټکولې وي میده کړې وي دا به په دغه اوبو کې تاسو ور واچوئ صحیح شوه نو په دغه اوبو باندې به تاسو 3 پیرې آیات الکرسي ووایئ شوف پې کوئ په دې باندې به ورشوف کوئ په دې اوبو باندې آیات الکرسي 3 پیرې بیا به 3 پیرې چارقل چې کوم دي چارقل سورتونه دي سورة الکافرون ټیک شو په دې سکرین تاسو ته ښکاري دا به 3 پیرې ووایئ په دې اوبې به ورشوف کوئ بیا ورپسې 3 پیرې سورة الاخلاص قل هو ټول سورت دا به 3 پیرې ووایئ او په دې اوبو باندې به ورشوف کوئ بیا ورپسې 3 پیرې سورة الفلق 3 پیرې ووایئ په دې اوبو باندې به ورشوف کوئ بیا به 3 پیرې سورة الناس ووایئ او په دې اوبو باندې به ورشوف کوئ دا سورتونه چې 3 پیرې وایي که نه هر ځل چې دا وایي نو مخکې به ترې نه بسم الله وایئ بسم الله الرحمن الرحیم په دې اوبو باندې ورشوف کوئ ټیک شو دا دم ستاسو پوره شو نو دغه اوبه چې دي نه به لږې شانتې څکئ او دې باندې به لامبئ نو دا عمل تاسو یو ورځ وکئ بیا وکئ یا 3 ورځې وکئ یا یوه هفته وکئ نو هفته چې تاسو وکئ که نه که 3 ورځې وکئ که یو هفته وکئ ډېره بهتره وي نو انشاءالله د جادو تعویز اثر به مکمل ختم شي ټیک شوه دا یو عمل شو په دې پوه شوئ یا پوه نه شئ کمنټ کې ماته ووایئ ټیک شوه دا یو عمل شو دویم نمبر عمل بالکل آسان دی هغه د دې نه هم زیات آسان دی خو هغې کې لږ شانتې وخت په پکې لګي څنګه وخت په لګي هغه داسې چې سورة البقره چې ده که نه سورة البقره دا به ټول سورت وایي 6 ورځې به وایي یو ورځ به مکمل صورت وایي په اوبو باندې به ورشوف کوي د اوبو نه ټول کور والا لږې اوس کوي خاص کر هغه څوک چې چا باندې تعویز شوی دی دغه نه دی اوبو نه دی کی او په ټول کور کې دی لږې چاڼکو کې که ټول کور کې نه وي نو د کور چې کوم ګوټونه دي که نه ګوټونو کې لږې چاڼکو کوي یو ورځ داسې وکوئ بیا وکوئ دا 6 ورځې مسلسل دا عمل وکوئ دا لازمي نه ده چې دا سورة البقره چې ده که نه دا به خامخا یو کس وایي نه چې ستاسو کور کې څو کسان دي ټول په شریکه باندې ووایي چونکې 2 نیمې سپارې ده نو لوی ده یو کس ته بیا لږه ګرانه به شي نو بیا دې داسې وکړي چې نیمه دې یو وایي نیمه دې بل وایي یا داسې دې وکړي په 3 حصو دې تقسیم کړي څه دې یو وایي څه دې بل وایي څه دې بل ټیک شو خو هره ورځ ټوله سورة البقره پوره کول دي ټیک شو که نه چې سورة البقره ټول پوره کړي په اوبو باندې شوف کوي دی کې هېڅ هم اچول نه دي ساده اوبه رایشتل دي سورة البقره یو ورځ به ووایي په اوبو به یې شوف کوي دا اوبه چې دي که نه ټول کور والا به یې کوي په 4 واړو ګوټونو کې د کور یې چړکو کوي په بله ورځ باندې بیا نورې اوبه راواخلي سورة البقره که ټول کور والا په شریک وایي او که یو کس ویلی شي دې وایي په اوبو باندې به یې ورشوف کړي اوبه دې ټول کور والا کړي او په 4 والو ګوټونو کې د کور یې چړکو کوي ټیک شو په 3 ورځ بیا په 4 دا 6 ورځې به مسلسل دا عمل کوي
دینه پس به ان شاء الله د تعویز د جادو اثر مکمل ختمیږي. تدې به ان شاء الله نام نشان نه پاتې کېږي. ټیک شو جی. امید دی چې ان شاء الله تاسو به په دې عملونو باندې پوه شوي یئ. خو که بیا هم پکې تاسو مشکل بالکل کمنټ کول شي ان شاء الله بندې ناچیز به تاسو ته جواب درکړي ان شاء الله. ټیک شو. خو کوشش وکړئ چې څنګه خپل تاسو د عملونو واوریدل او فائدہ ته تاسو واغښتا نو صدقه جاریه او ثواب په نیت باندې دا ویډیو نور مسلمانانو ته شیر کړئ. ځکه چې نن سبا ډیر زیات خلک په پریشانو کې مبتلا شوي دي. خلک په خراب تعویذونه وکي نو غریبانان ډیر زیات پریشانو کې مبتلا دي. نو صدقه جاریه په نیت باندې دا ویډیو ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان.